د ځوانانو د ټولنیزو مسؤلیتونو او له ذهني فشارونو سره د مبارزې په موخه د کابل ښار د رڼا په پوهنتون کې علمي سیمینارونه او نور روزنیز پروګرامونه د یاد پوهنتون د محصلینو د ذهني ودې لامل شوي دي. میلاد باور د رڼا پوهنتون د عامه اړیکو او رسنیو مسؤل وایي د ځوانانو د ذهني او رواني ستونزو د حل لپاره دا ډول علمي سیمینارونه کولی شي د ځوانانو لیدلوري ته مثبت بدلون ورکړي. امروز دانشگاه رنا یک برنامه بزرگی را در 2 تایم جداگانه برای مسئولین ذکور و اناث برگزار کرد و پیرامون فشارها و استرس، فشارهای روانی و استرس، یک سمینار کاملا علمی را برگزار کرد که این توانست در راستای حل مشکلات ایجاد شده موثر تمام شود. دا هم اړینه ده چې ښځینه زده کړو ته لاسرسی ولري. کله چې د ټولنې ښځینه قشر زده کړې وکړي نو کورنۍ او ټولنې د سمون او سوکالۍ لوري ته ځي. درس نه تنها برای قشر ذکور مهم است بلکه برای همه قشر اناث و ذکور، برای همه ما مهم است. کله چې امور باسواد وي کولی شي خپل اولادو ته سواد ورزده کړي، له بېسوادۍ نه یې وژغوري. د رڼا پوهنتون په کتابتون کې محصلین د بیلابیلو کتابونو مطالعه کوي چې د پوهې او معلوماتو لپاره یې ډیره ګټوره چاره ده. پوهنتون رنا سهولت‌های زیادی را داره، همچون درسایی را که ما می‌خوانیم نیاز زیاد به عملی داره که از هر لحاظ میتونه پوره کامل باشه. مضامین را که ما می‌خوانیم تمامش سهولت‌هایی را داره. کتابخانه داریم، میایم مطالعه میکنیم و اینترنت رایگان داریم، میتونیم چیزایی را از اینترنت سرچ بکنیم، جستجو بکنیم و همچنان کتاب‌هایی که ما نیاز داریم در رشته ژورنالیسم هست. مطالعه خیلی ارزشمند است در زندگی ما. زمانی که یک شخص مطالعه داره میتونه مشکلات خودش حل بکنه. د پوهنیزو معلوماتو د ترلاسه کولو غوره لاره مطالعه ده. هغه ځوانان چې مطالعه کوي تر نورو یې د پوهې کچه لوړوي. په دې هیله چې د هیواد ټول ځوانان مو د یووالي او پرمختګ لپاره هڅې وکړي.